الحمدلله ګوره موږ سره شریعت کې شتي داسې دعاګانې دمونه چې هغه د مریض په خوا کې ویلی کېږي، په مریض باندې ویلی کېږي. خو د دې نه نن سبا خصوصا زموږ په دې ملکونو کې بعضو په یو ناروا طریقې سره تجارت جوړ کړی دی. په ناروا طریقې سره داسې چې یو خو په دغه دم درود کې هغه څه وایي چې هغه ناروا وي. یعنې دم درود شریعت کې شتي، دم اچول شتي، د هغې موږ په نورو ځایونو کې بحث کړی دی. خو د دې دپاره شرطونه دي. یو شرط دا دی چې په داسې اذکارو او په داسې دعاګانو سره به دم اچوي چې په هغې باندې سړی پوهېږي، یا قرآني آیات پکې وی، هېڅ خبره نه. خو چې کله دې پکې منترې شروع کړې او داسې خبرې چې سړی پرې نه پوهېږي، دا ناروا دی او کیدای شي دا شرکي وي. ډېر داسې تعویضونه او چې په نوم ورته دم وایي هغه موږ اورېدلي چې په هغې کې شرکي الفاظ دي، غیر الله ته پکې چغې وایي. دغه شانې دم دپاره دا یو شرط دی چې هغې سره به دا عقیده وي چې شفا ورکوونکی یو الله دی، نو په دې کې به اثر هم الله اچوي. دغه شان دریم شرط دا دی چې په هغې کې به ناروا کار نه کېږي. ناروا څنګه؟ لکه اوس یو پردۍ زنانه ده، هغه د یو اجنبي سړي سره یوازې کېدی نه شي. دغه شان اجنبی سړی پردۍ زنانه له لاس نه شي وړلی، که دی پې دم اچوي خو دم به د لرې نه اچوي، لرې نه شي، مخامخ ورته ناست خو یعنې بدن څه حصه به ورسره نه لګوي. او دم به په شرعي طریقې سره دا نشتي. ګوره ښه دا د لرې نه دمونه دا په ټلیفونونو باندې چې دمونه نن سبا اچوي، په ویډیوګانو باندې. مخکې ورځو کې ما سره یو کس رابطه وکړه، یاره وایي زموږ یو بیمار دی که ته پې دم واچوې، هغه یوروپ کې و. نو ما زه پې څنګه دم واچوم، په ویډیو به واچوې، هغه ته ګناه نشته، هغه لیدلي دي خلک. پیسو دپاره خلک څه نه کوي، څه نه کوي. او په دې کې چې کومه پیسه دغه د الله نه نه یریدونکو خلکو وګټله، نو د خلکو عزتونه، دینونه، پیسې، هر څه چې دی هغه تباه و برباد کړو. او د دې خلکو هم دا خلک خوښ دي. کله ناکله سړی وي چې پرېږدي چې دا خلک پرې مسلط وي، چې ته ورته نصیحت کوې تا نه خفه کېږي. نو دا د لرې نه دمونه د بلوټوت ته سیسټم او د وایرلس ته دا ګوره شریعت کې نشته چې لرې نه به پې دم اچوي. په دم کې دا لازم دی چې مریض به د دموونکي مخې ته وي. بیا د هغه په هغه ځي لاس یې ښوده چې هغه ته بې تکلیف وي. دا طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده، خو دا به د پردۍ زنانه او نارینه منځ کې نه وي. ځکه چې هلته حدیث کې دا هم راغلي چې ته به پردۍ زنانه له لاس نه وړې. نو اکتفا په دې کې ته لرې نه دم واچوې، دم په اوبو باندې واچوه، اوبه دې وس کړي، دا هم صحیح ده. دغه شان په اوبو باندې یا د سکو په څه شي باندې دم ویل، بیا یې چوف کول، دا هم ثابت دي شتي. چوف کول یعنې چې سړی د خولې نه معمولي غونته کې هوا راوباسي، دې چوف کوو. چوف لاړې توکل، دې کې فرق یو دې کې فرق وي. لاړې توکل ته مقصد نه دی. او که چوف کولو سره معمولی شونډې لمدي شي هغه غیر اختیاري کېږي، خو لاړې توکل پکې نشته. بعض لاړې توکي. او ما یو کس لیدلی و سابق صاحب، هغه به خلکو پټي ته راوستو، هلته پټو ته به لاړې توکلې. نږدې چې پټي ته لاړې وتوکي نو هغه برابر شي. او خلکو له به په خوله کې لاړې توکلې، خوله به یې وازه کړه او به ته لاړې ور وشغولې. که دوی ته چې نصیحت کوي چې ګوره دا طریقه صحیح نه ده، تا ته وهابي وایي او د نوي مسلې راوړي او دې زموږ مذهب خرابوي.
دا مذهب چیغې چې وایي هغوی دې دا ثابت کړي چې امام ابو حنیفه رحمه الله دا کار کړی یا د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې دی ثابت دي چې قیامت ته سحره پورې دا چیلنج دی قیامت ته سحره پورې او چې کومه سزا یې وي او څه مطالبه یې وي هغه به له پوره کوو انشاءالله خو د امام ابو حنیفه نه به په سند سره ثابتوي چې امام ابو حنیفه دا کارونه کړي دا زموږ په دې ملک کې چې کېږي او چې اړه کوي تا ته وایي ته مذهب نه منې نو ته مذهب ته نه منې که زه یې نه منم ستا دا کارونه کوم ځای کې امام صاحب کړي نو الحمدلله په مریض باندې دم اچول په شریعت کې شته خو د هغې خپل آداب دي د هغې خپل شروط دي